له غریبۍ څخه د خلاصون لاره څه ده؟ یو ځوان چې د سعودي هیواد دی کیسه کوي او وایي زه ډیر غریب او له خپل ژوند څخه ناخوښ وم. تنخوا مې 4000 ریاله وه. دا چې واده مې کړی و نو مصارف مې له تنخوا څخه څو ځله زیات و. د میاشتې له ختمېدو مخکې به مې تنخوا ختمه شوه نو قرض اخیستلو ته به مجبور کېدم. د وخت په تېرېدو سره ډیر زیات پوروړی شوم او دا مې یقین شو چې نور به مې ټول ژوند همداسې په ستونزه کې تېروم. یوه ورځ دا ځوان د خپل ملګري یو مجلس ته لاړ. په دې مجلس کې د دې ځوان یو داسې ملګری هم موجود و چې ډېر هوښیار او د ښه نظر خاوند و. غریب ځوان وایي ما د دې نظرونو ته د قدرت په سترګه کتل نو د خبرو په جریان کې مې خپلې اقتصادي ستونزې هم ورسره شریکې کړې. هغه ملګري یې ورته وویل ته له خپلې تنخوا څخه یوه اندازه برخه د صدقې لپاره خاصه کړه. ما په حیرانتیا سره وویل زه د خپل کور د خرڅ د برابرولو لپاره قرض ته مجبورېږم او ته وایې چې یوه برخه صدقې ته ځانګړې کړه. مجلس خلاص شو. زه بیا هم ډیر ناهیلی وم او خپل کور ته راغلم. دا خبره مې خپلې میرمنې ته وکړه. میرمنې مې راته وویل که دا کار تجربه کړو نو ته څه ستونزه لرې؟ کیدای شي الله تعالی په تا د روزي دروازې خلاصې کړي. غریب ځوان وایي ما هم د صدقې لپاره د میاشتې له 4000 ریالو څخه صرف 10 ریاله جلا او اراده مې وکړه چې د میاشتې په پای کې به صدقه شروع کړم. ځوان وایي قسم پر الله تعالی زما حالت بدل شو. زه به همیشه په مالی خفګان او فکرونو کې ډوب وم خو په صدقې سره زما ژوند رنګین شو. د لږ اندازه قرضونو ترڅنګ مې خپل ځان ډیر آزاد محسوسوه. یو داسې ذهني سکون مې درلود چې څه درته ووایم. څو میاشتې پس مې خپل ژوند منظم کړ. خپله تنخوا مې په ډیرو برخو تقسیم کړه. په دې سره داسې برکت راغی چې ما مخکې نه و لیدلی. حساب مې وکړ راته معلومه شوه چې په نږدې وخت کې به ان شاء الله له قرضونو څخه به هم خلاص شم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په احادیثو سره ثابت ده چې په صدقې ورکولو سره په روزي او مال کې پراخوالی راځي. له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي هر بنده ته د الله تعالی دا پیغام دی ای د آدم زویه ته زما په محتاجو بندگانو خپله ګټه مصرف کوه زه به له خپلې خزانې څخه تاسو ته درکوم. یقینا صدقه هغه چاته ښه معلومیږي چې ازمویلی یې وي. صدقه ورکړه او په صبر سره ګزاره وکړه. نور مسلمانان هم صدقې ورکولو ته وهڅوه. کله چې تاسو یو مسلمان ته ووایئ چې ته هم یو څه اندازه صدقه ورکړه او هغه ستا په خبره عمل وکړي نو تاسو ته هم په همغه اندازه ثواب رسیږي لکه څومره چې هغه صدقه ورکوونکي ته رسیږي. له ابو هریره رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته راغی او پوښتنه یې وکړه ای د الله رسوله کومه صدقه ډیر اجر او ثواب لري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وفرمایل هغه صدقه چې د روغتیا او روغ صحت په وخت کې او هغه وخت چې د مال د جمع کولو په کوشش کې او له فقر څخه ویره لري او د مالداري هیله لري ورکړه نه دا چې منتظر پاتې شي تر څو د مرګ شیبې دې راورسیږي نو بیا هغه وخت وایي چې پلانکي ته دومره ورکړه او پلانکي ته دومره. حال دا چې هغه وخت د مال د بل چا پورې اړه لري.